سلامونه او احترامات مو منئ، ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. تورخم کې افغان او پاکستانی چارواکو د سوداګرۍ د پراختیا او اسانتیا په موخه ناسته کړې. روغتیا وزارت وایي افغانستان کې پر کورونا وبا د خلکو اخته کېدل کم شوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د عبادت ځایونو مسله کې هیڅوک د مداخلې حق او صلاحیت نه لري. نادرکه شوي امریکایي ښځینه سرتیرې د خپل همکار له لوري تر جنسي تیري وروسته وژل شوې او ټوټه ټوټه شوې. ولادیمیر پوتین به تر 2014 کاله د روسیې ولسمشر وي. امریکا کې په یو تجارتي مرکز وسلوال برید کې 4 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. نیوزیلینډ کې پر مسجد د برید له امله په اعدام محکوم بریدګر اګست کې اعدامیږي. میانمار کې د ځمکې ښویېدو په پیښه کې څه باندې 170 کسان مړه شوي. د خبرونو پای.